سلامونه یارانو. نن ترانسپیرنسي انټرنیشنل یو رپورټ جاری کړی دی او د هغې مطابق په پاکستان کې 3 درجې کرپشن سیوا شوی دی، یعنی پاکستان پکې پرمختګ کړی دی. ګناه د چا ده په دې باندې لږه خبره کوم، فقط 1 منټ خبره کوم چې اصلي مجرم ته موږ ځان ورسوو، هغه د ګریوان راونیسو. نه په دې کې د خلکو ګناه شته، نه د افیسرز، نه د ملازمینو، نه د ادارو په دې کې څه قصور یا ګناه شته، نه د حکومت او سیاسي چارواکو څه ګناه ده او نه د عدالتونو څه ګناه ده. ټوله ګناه چې ده نو هغه نیب والا ته ده، ځکه چې هغې کم میسیجونه لیږي خلکو ته سی نو ټو کرپشن، نو هغې هغه مقدار یې ډېر زیات کم کړی دی. په مشکله په هفته کې 2 یا 3 میسیجونه لیږي، نو د هغې وجې نه کرپشن سیوا شوی دی، ځکه چې خلک خبر نه دی. نو چې خلک خبر نه دی نو کرپشن یعنی خلک نه دی پوهه، خلک ناپوهه دی، خلک په جهل کې دی، خلکو ته پته نشته چې کرپشن ګنې غلط کار دی. ظاهره خبره ده چې نه خبر نو بیا به دغه کار کیږي، او په مستقبل کې که د دې دا سستی وه او د دې دا طریقه کار او دغسې خلک نه خبرولو، خپلې ذمهوارۍ نه پوره کولو، بلا ډېرې SMS دي خلکو ته نه کولې هر وخت، نو دا شی به نور هم ډېر زیات خراب شي. پاکستان به آخري نمبر ته ورسي، یعنی اولني نمبر ته به په کرپشن کې ورسي او آخري نمبر ته به په ټرانسپیرنسي کې ورسي. دیو کله کله که میسیج لیږي هم نو ماسخوتن یې لیږي، نو ماسخوتن څوک کرپشن نه کوي، کور کې څه خپلې سرګرمۍ لړل تپل هغه کوي په خپل ځای، خو لکه کرپشن خو ماته نه ښکاري چې څوک د شپې وکړي. غلا خلک کولی شي خو غلا په کرپشن کې نه راځي. کرپشن یو مقدس غوندې ټکی دی د غلا دپاره، یا د نیکسټ لیول کار دی. نو کرپشن خلک د ورځې کوي او دوی میسیجونه که لیږي اول خو ډېر کم لیږي، په هفته کې 2 او که لیږي نو هغه د شپې لیږي. نو ټول ګناه او قصور چې دی نو دا د نیب والا او دی، هسې خو قصور د پنجابیانو دی. کورم ودان.